د روسیې تازه وروستي اقدامونه او د نړیوالو بندیزونه. نړۍ لویدیځو هیوادونو پر روسیې سخت بندیزونه اعلان کړل. د اوکراین په ختیځ کې د روس پلوو بیلتون پالو تر ولکې لاندې سیمو ته د روسیې ځواکونو ننوتلو وروسته لویدیځو هیوادونو پر روسیې نوي بندیزونه اعلان کړي دي. دوی ګواښ کوي که روسیه ګاونډی اوکراین اشغال کړي اقدامات به وکړي. متحده ایالاتو، اروپایي ټولنې، کاناډا، بریټانیا، جاپان، استرالیا اعلان کړی چې پر مسکو بندیزونه لګوي. دا راز جرمني ویلي چې د نارډ سټریم 2 نوم له روسیې څخه اروپا ته د ګاز د لیږد د ننلیکې پروژه یې ځنډولې ده. د متحده ایالاتو د اټکل له مخې روسیې د اوکراین سرحد ته نږدې 150,000 زیات سرتیري ځای پر ځای کړي. خپلو سرتیرو ته پر اوکراین د ختیځو سیمو کې دوینسک او لوهانسک ته د سولې د ساتنې په بلمن ننوتلو امر کړی. د امریکا ماکسارد شرکت د راپور له مخې د سټلایټ په تصویرونو کې ښکاري چې په تېرو 40 ساعتونو کې د روسیې په لویدیځ کې نور سرتیري او تجهیزات د بیلاروس په لویدیځ کې له اوکراین سره پر پوله شاوخوا 100 پوځي وسایط په یو کوچني پوځي اډه کې ځای پر ځای شوي. په همدې حال د امریکا او فرانسې د بهرنیو چارو وزیر انټوني بلینکن او ژان ایویس لیندریان پرون د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف سره پلان شوې جلا لیدنې کینسل کړي. امریکایي چارواکي وایي د ولسمشر بایډن اعلان له مخې په سیمه کې د امریکا د پوځي حضور پیاوړي کولو په پلان کې اسونتیا، لاوتیا او لیوانتیا د 800 پلویو سرتیرو شاوخوا 15 جنګي الوتکو استول شامل دي.